بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. ان شاء الله جالب خوبونه دي. یو خوب د وای لفت غوندې لرګی وي، په غم ناست یو، درې ورونه وي، یو مسافر دی، یو وفات ده، او هغه دوه ورونه مې یو مسافر او وفات شوي به یې پښې وهي. موږ به راځو تعجب کوم دې خوب ته. بل وایي پخې کړي چاول یا وریجې خورمه او صفا اوبو کې اودس کومه. دا دوه خوبونه دي. بل وایي زیر ماړی وایي مرې کړم، بیا نشي پاتې، څوک راته وایي نشي پاتې شو، بیا وایي هغه هم ختم کړم. ښایسته جامې وایي په تانه وینځم یې په تناب کې اچومه. او پاکټ کې وایي څوک درې جوار راکړي. وایي په ځمکه کې سپینه واوره پرته وي او زه وایم دا د الله رحمت دی. بل خوب د وایي ځنګل کې خامه سړک کې یو سپی بل سپی پیدا شي، بیا بل سپی وي، بیا غاښونه یې وي، شاته یې غاښونه نه وي. دا خوبونه دي. انشاءالله دا تعبیروو. که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، او تاسو خوب هم کلیدلی وي نو دلته کولی شئ کمنټ کې ولیکئ، او یا واتساپ نمبر مې دی په چینل کې، هغه لارې نه ماته خپل خوب لیږلی شئ په وایس کې یا په لیکلي په شکل باندې. زنګ به نه وهئ. دا دوه ورځې ما یو څو خوبونه تعبیر کړي وو، هغه ورونو نه ما بیا پوښتنه وکړه، ویلي بلکل مطمئن شوي دي د خوب له تعبیر څخه، او زه په دې باندې خوشحاله کېږم. ماته څوک اطمینان راکړي چې د خوب د تعبیر نه راضي ده که نه ده، ځکه زه غواړم چې یو چا ته خیر ورسوم او خوب تعبیر کوم. نو په دې کیدای شي په دې کې زما نه څه کمه زیاتۍ وشي، نو کله یو څوک ما سره بیرته خپل نظر شریکوي او نتیجه یې اخیستې هغه ماته وایي، نو دا ماته ډېر زیات فایده کوي. یو دا چې ماته یو تجربه کېږي آینده د خوبونو نورو خوبونو په حساب سره، او بل دا چې په دې باندې زه مطمئن کېږم، تشویق کېږم. او تاسو دا چینل کې هم څه فعالیت کوئ، کمنټ کوئ او ماته اطمینان راکوئ، زه هم په دې باندې خوشحاله کېږم. نو دا ستاسو خپل چینل ده، او که غواړئ چې خوبونه مو زر تعبیر شي نو کوشش وکړئ چې همیشه فعال اوسېږئ، ویډیوګانې لایک کړئ، کمنټ پکې وکړئ او ملګرو سره شریک کړئ دا چینل. نو اول خوب ته راځو. وایي درې ورونه یو، یو وفات شوی ده او یو مسافر ده، او وایي دا درې وره موږ په یو لرګي باندې ناست یو، او دا لرګی چې دا وایي د لفت په شکل ده، روان ده بره، او دا دوه ورونه مې چې یو وفات شوی او یو مسافر ده، دوی دواړه وایي د پښو سره وایي یو لرګي ته یو شي ته وایي زور ورکوي. دغه لرګی باندې چې موږ ناست وو په دې باندې یو پړی هم تیار شوی د رسپان، نو وایي دا د لفت په شان کار کوي او موږ بره منزل ته خېژوي. نو دا وایي تعجب کوم دې خوب ته چې دا خوب څه معنا بلکې دا خوب ډېر ښه خوب ده. لارې ته ښه کي بره ختل په خوب کې زینو کې یا لفت کې وي، خو بره ختل په خوب کې ډېر ښه تعبیر لري. په ترقي باندې تعبیر کېږي، په پیشرفت باندې تعبیر کېږي، په حالاتو ښه کېدو باندې تعبیر کېږي، معنوي لحاظه مادي لحاظه په مشکلاتو حل کېدو باندې تعبیر کېږي. دا ډېر ښه خوب ده. الله تعالی یې تاسو ته ښه کړي. او د دې لرګي نه مراد وسایل دي، چې دغه وسیله چې په وسایلو باندې چې دغه ورونه دي چې یو وفات شوی ده، دغه څه کوم ښه نیتونه وو، ښه ارادې وې او ښه تربیه یې وو او ښه وخت یې تېر کړی و تاسو سره، او هغه ژوند ستاسو که وګورئ دغه نصیحتونو ته، نو هغه انشاءالله چې په هغه باندې عمل کوئ تاسو ترقي کوئ. او بل دا ورور هم چې مسافر ده، نو دا ورور هم د ده هم په دې ستاسو په ترقي کې، کورنۍ ترقي کې، پیشرفت کې د ده هم لاس ده. نو د دواړو باید ته حق ادا کړي. د څه وفات شوی دغه حق ادا کول دا ده چې هغه ته دعا وکړي او خیر ورته ورسوي، او په دعا سره دغه روح خوشحاله کړي. او دا څوک چې ژوندی ده ده ته هم دعا به کوئ، نصیحت به ورته کوئ، متوجه کوئ به یې، اول به یې اخلي او کوشش به کوئ چې دی څه کم تاسو سره ښه کوي دغه شکرګزاري ترې وکړي، او همیشه ورسره مننه ترې وکړئ او ګیلې ترې ونه کړي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي پخې کړي چاول یا وریجې وایي خورمه او صفا اوبو کې اودس کوم. دا خوب ده. نو دا ډېر ښه خوب ده. پخ کړي وریجې دا ښه تعبیر لري، ځکه وریجې چې دي دا ډېر سختي سره کرل کېږي په اوبو کې، او په اوبو کې بیا دا ریبل کېږي او بیا ډېر وخت پرې وځي چې دا وریجو خوراک ته برابرېږي، او بیا چې پخول هم چې دا ډېر سخت ده، اوبه پکې ډېر اچوي او بیا وچ ده، بیا اوبو سره به یې خورې. نو معنا دا چې دا دومره مراحل تېر شوي دي او تا ته دا پخ کړي وریجې ته خورې، نو معنا دا چې دا رزق او روزي ته انشاءالله اسانه ده، اسانه لاسته راځي، او رزق او روزي تا ته راځي، او ښه کار څه هغه په اسانه باندې تکلیف نه بغیر تا ته انشاءالله رسېږي. او د صفا اوبو کې اودس کول دا هم ښه تعبیر لري، ښه ژوند او په نعمتونو باندې شکر کول او ښه ارادې کول، خلکو ته خیر رسول او حلال کسب کول په دغه باندې تعبیر کېږي. الله دې ته ښه کړي. والله تعالی اعلم. وایي زه ماري وایي مړې کړم،
بیا ټوټه ټوټه یې کړم نیشي پاتې شي وای نیغ همداسې ولاړې بل څوک راته وایي دا نیشي پاتې شو وای آخر هغه هم ختم کړم دا نیشي. نو دا په مریضي باندې تعبیر کېږي زیرما په مریضي باندې تعبیر کېږي چې کوم مریضي ستاسو دا ستا یا بل چا دغه علاج هم کړی د انشاءالله هغه مریضي په ختمېدو ده که څه دوا او ډاکټر وي نو آخره پسې وګرځئ چې هغه مکمل ختم شي او انشاءالله ختمیږي دا مریضي به ختمیږي الله تعالی به شفای کامل اجر نصیب کوي که ته یا بل څوک ده الله شفای کامل نصیب کوي والله تعالی اعلم. ښایسته جامې وی وینځم په تناب کې اوارومه نو دا هم ښه خوب ده. ښایسته جامې دا وینځل جامې چې دي نو دا په انسان په شخصیت په تقوا باندې تعبیر کېږي او د دې وینځل په صفایي او پاکي باندې چې انسان د خپل شخصیت د خپل تقوا ارزونه کوي او هغه اصلاح یې کوي او بیا په تناب کې اچول معنا څه ده هغه وچولو برابرې درېدل دي نو معنا دا څه دغه کم نیک خویونه کم سوچونه زده کوي کم افکار ته لرې څه هغه فکر ځان سره کوي او د خپل د شخصیت د اصلاح لپاره هغه ټول عملي کوي او کوشش کوي چې هغه برعملي کړي چې خپل ځان باندې عملي کړي نو دغه الله تعالی توفیق درکړي والله تعالی اعلم. وایي پاکت کې څوک 3 جوار راکړي جوار په خوب کې دا څومره د خوراکي شیان چې دا په خوب کې څه کله وکتلی شي څوک تاته درکوي دا په رزق و روزي باندې تعبیر کېږي 3 دارونه مراد زیات یعنی 2 کوه 1 وایي نو دا کم و نو 3 جمع ده نو خود دا زیات ده انشاءالله معنا څه ده تا ته به انشاءالله زیات رزق و روزي به درکول کېږي او په اسانه طریقه باندې یعنی ته به ورپسې نه ځې یعنی ته به سرګردانه کېږي نه تا ته به الله لخوا یو شی به مقرر کړي هغه به تا ته رسېږي تشویش مه کوه که څه شی وي مال وي که چې ته تشویش لرې هغه انشاءالله درته رسېږي والله تعالی اعلم. وایي بل په ځمکه کې سپینه واوره پرته وي زه وایم دا رحمت دی د الله بله خور مې راسره ده وایي واده شوې د مشکلاتو سره ګیر ده او په آخر کې به موږ احساس کوو چې عمره کې یو او بیا وایي چې دا عمره ده باید دعا وکړو دعاګانې کوو د خپل مشکل د حل لپاره نو دا هم ښه تعبیر لري سپینه واوره څه کله عادي وي تکلیف پکې نه وي او همداسې پرته وي نو دا د الله تعالی په رحمت باندې تعبیر کېږي ښه حالت په راتګ باندې په مشکلاتو ختمېدو باندې فصل زیاتېدل مال زیاتېدل مشکلات حل کېدل تکلیفونه رفع کېدلو باندې تعبیر کېږي او بیا وروسته عمره په عمر باندې معنا عمر هم زیاتېږي که څه تشویش مریضي ډار ویره وي د مرض نه تشویش نو هغه انشاءالله عمر هم زیاتېږي او مشکلات هم حل کېږي الله ته امیدوار اوسېږي دعا وکړي انشاءالله مشکلات هم حل کېږي والله تعالی اعلم. بل وایي ځنګل کې خامه سړک وي یو سپی وایي پیدا شي دلته بیا وایي بل سپی پیدا شي وایي زه بیا د دې بل سپي څه ده به یې غاښونه یې مخکیني وي خو د بغلونه کې شاته نه وي او بیا وایي زه یو کور ته ننوځمه او دا سپی وایي ډېر کوشش کوي چې ما ونیسي نشي نیولی بیا هلته یو ځوان سپی وي او دا سپی وایي هغه سره مصروف شي او زه ترې خلاص شمه او بیا وروسته وایي په همدې کور کې بیا خور او د تره لور مې هغوی هم همداسې لاس په لاس یو بل سره او په جنګ په حالت کې نو د سپی څه ده دا بدزبان انسان باندې تعبیر کېږي کم اصل انسان باندې تعبیر کېږي او د غاښونه یې څه پوره نه دي نو معنا داسې تا ته انشاءالله ضرر نشي رسولی بد زبان انسان هغه کوشش کوي تا ته ضرر ورسوي په خوله رسولی شي کېدی شي خو عملي انشاءالله تا ته شی نشي رسولی مشکل درته نه پیدا کېږي مشکل دې نه غټېږي که ته کوم مشکل کې ګیر وي کوم تکلیف وي ورته باندې نو ځنګل په خوب کې ځینې وخت په غم او تشویش باندې هم تعبیر کېږي سرګرداني باندې هم تعبیر کېږي او کله کله بیا څه کله د ځنګل ډېر یعنې تر لرې نه یې تلی په اندازه باندې نو بیا شکار جنګل کې کېږي نو معنا یو هدف پسې څه ګرځي هغه هدف د انشاءالله لاسته راځي او که خطر احساس کوې هغه خطر انشاءالله تا ته نه رسېږي چې کوم بدګویي ده تا پسې کوم خبرې دي او کوم تکلیف تا ته رسېږي په ژبه باندې په خوله باندې هغه مهسې په خوله باندې به رسېږي انشاءالله نور زیات هغه نه زیات تا ته څوک ضرر نشي رسولی او خلک خپل منځ کې که ستا دشمنان وي هغوی خپل منځ کې ورسره مصروفېږي او ته به ترې خلاصېږي خو څه ته خپل کوشش کوې او په الله توکل کوې او د الله نه خیر غواړې نو انشاءالله ته ترې خلاصېږي ستا مشکلات چې دي نو کېدای شي 1 کس لري 2 کسه بیا شي بیا 3 کسه شي نو څه کله دا 3م کس ته ورسېد انشاءالله دا مشکل دې حل کېږي ذاتي او بیا چې دې کور ته ننوځي کور نه مراد امن حاصلول په ځنګل کې کور ته ننوتل دا په امن حاصلول څه ته امن حاصلوي انشاءالله چې کوم ویره تا باندې دا ویره دې ختمېږي امن الله تعالی تعالی درکوي مشکلات دې حل کېږي خوف او ویره دې ختمېږي او بیا چې د تره لور دې او خور دې سره جنګ کوي
نو دا د کورنۍ مسایل دي چې دې په نصاب باندې هم تشویش شي، نو داسې خاص تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوب تعبیر واورئ، مطمئن شئ او ما ته هم بیا اطمینان راکوئ. د پرون او بله ورځ ما خوبونه تعبیر کړي، څو وروڼو هغوی رابطه وکړه، بعضې کمنټ هم کړی ده، بعضو کمنټ هم کړی او بعضې واتساپ کې رابطه کړی، هغوی خپل اطمینان یې ښودلی ده. الحمدلله د خوب له تعبیر څخه او په دې باندې زه انشاءالله خوشحاله کېږم او کوشش کوم ستاسو خوبونه په ښه شان سره تعبیر کړم او د خیر خبره وکړم. نو تاسو هم ما سره به همکاري کوئ، چینل کې به همیشه فعال اوسیږئ، لایک به ورکوئ، شیر به کوئ او کمنټ به کوئ، تر څو دا ویډیوګانې نشر سي، ټولو ته ورسیږي، د چا که سوال حل کېږي، د چا خوب تعبیر کېږي، دې کې به تاسو ته انشاءالله اجر وي. تر آینده ویډیو پورې تاسو په لاس سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.